ولسم قسم دعا د شیطانی وسوسو نه د ځان بچ کولو دپاره دعا دې ته څوک ضرورت لري؟ ټولو ته ضرورت لري که نه؟ یو سړی دا غواړي چې ما الله د شیطان د وسوسو نه بچ کړي، دا به څه وکړي؟ یو خاص سړی وي؟ هر سړی ورته ضرورت لري. ولې؟ ځکه چې شیطان صرف د احمد یا د زید یا د خالد یا د منصور دشمن دی. هغه د ټولو دشمن دی، هغه د ټولو دشمن دی او ټولو ته به وسوسې راچي او کوشش به کوي چې خراب یې کړي. نو هر وخت کې موږ دا ضرورت لرو چې الله موږ د شیطان د وسوسو نه څه کړي؟ بچ کړي، او د هغه د جال نه او د هغه د چال نه، او دا څومره نافرمانیانې چې په دنیا کې کېږي، دا څومره نافرمانیانې چې رواني، د شیطان پکې لاس دی که نه دی لاس؟ د شیطان پکې لاس دی. نو دا دومره قیمتي دعا د سورة المؤمنون کې ده، دومره قیمتي دعا سورة المؤمنون کې ده، او دا درته ویمه د دې دعا قیمت معلوم که بیا دا دعا الله ښوولې د خپل پیغمبر محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم وی ته دې سې وایه. چا ته ویلي دي؟ پیغمبر ته وي ته وایه دې. نو چې پیغمبر ته کومه دعا ښوولې به څومره قیمتي دعا وي. دعا څه ده؟ ربي اعوذ بك من همزات الشیاطین، ای ربه زما پناهي غواړم په تا سره د وسوسو د شیطانانو نه. واعوذ بك ربي ان يحضرون، او پناهي نیسم په تا سره ای ربه زما د حاضرېدو د هغوی نه ماته. دو خبرې شوې، یعنی یا الله زه پناه نیسم په تا پورې، یعنی ما بچ کا د شیطان د وسوسو نه، من همزات الشیاطین. او دویمه، او یا الله د دې نه مې وساته چې د شیطانان زما خواله راشي او ما ته راجمع شي. ځکه چې شیطانان چې ستا خوا ته راجمع شو نو څه به کوي؟ وسوسې به در راځي، تا به ګمراه کوي. نو تا الله ته دا وایي چې یا الله د دې دونه مې وساته، د شیطانانو د راجمع کېدو نه مې وساته چې راشي زما خواله او حاضر شي، او یا الله د شیطان د وسوسو نه مې وساته. او الله ستا دا دعا قبوله کړي نو پاتې څه شو؟ چې الله تا د شیطان د وسوسو نه وساتي، او شیطان د شیطانانو په تا باندې د راپڼ کېدو نه تا بچ کړي، نو څومره ته کامیاب ترین انسان شوي، څومره کامیاب. او اسانه دعا ده، ګورې داسې ګرانه نه ده. ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون، سورة المؤمنون کې دا دعا. آیت نمبر 90 او 98 97 98. دویم ذکر، اولنی دغه دعا ده، دویم ذکر سورة الناس ویل. سورة الناس، سورة الناس پیژنې کوم سورت دی؟ قل اعوذ برب الناس. دلته دا سورت پوره ذکر شوی ده، ورسره ترجمه هم ده. د پوره سورت نه ذکر کوم نه ترجمه، خو دې سورت کې دا دی چې من شر الوسواس الخناس، یا الله ومې ساته د شر د وسوسو اچوونکي نه. څوک دی؟ شیطان دی. نو په دې سورة الناس کې هم دا خبره ده. سورة الناس سحر او د ماښام په اذکارو کې شتي. څو پیرې دی؟ 3 پیرې. 3 پیرې تا د سحر په اذکارو کې وي، 3 پیرې تا د ماښام په اذکارو کې وي، او بیا په هر فرض مانځه پسې یو پیر دی سورة الناس. نو ته چې دا سورت وې الله به تا د شیطان نه بچ کوي، خو چې ته په اخلاص سره وې، په یقین سره وې، او په اهتمام سره وې. ورپسې ګوره 8 وایي د حسدګرو کینهګرو خلکو د حسد نه د پناهۍ دپاره دعا. دا قرآني دي، ګوره سنت کې یعنې حدیثونو کې چې کوم راغلي هغه ډېرې زیاتې دا به راځي په خپل ځای کې. موږ کې هر سړی دا ساتي چې الله ما د حسد نه، د چا د حسد نه مې بچ کړي، چې ما سره څوک حسد ونه کړي، یا که کوي چې نقصان ما ته راونه رسي، او چې ما الله د خلکو د کینو د نقصان نه وساتي، ما الله د بد نظر نه وساتي. دا موږ ټول غواړو که د هغې دپاره یې راوړی دی دعا او ذکر سورة الفلق. پیژنې سورة الفلق کوم یو؟ قل اعوذ برب الفلق. نو اوس د دې سورت د ترجمې تصریف ګوره. قل اعوذ برب الفلق ته ووایه پناهي غواړم په رب د ښکاره کولو سره،
چې سحر راښکاره کوي. من شر ما خلق، د شر د هغه څیز نه چې الله پیدا کړی دی، هر شی پکې راغلی. ومن شر غاسق اذا وقب، او د شر د تیارې والا نه هر کله چې تیاره راوغوړی، یعنی د شپې د شر نه، ځکه چې شپه کې شر ډېر. ومن شر النفاثات فی العقد، او د شر د پوکو کوونکو نه په غوټو کې. دا څوک دي؟ جادوګرې ښځې. ومن شر حاسد اذا حسد، او د شر د حسد کوونکي نه کله چې حسد ښکاره کړي. دا دوه صورتونه یاد یې که، واله وظیفه، واله قرآني وظیفه، واله نبوي وظیفه. هغه وظیفه چې د چا مجال نشته چې تا ته دا وایي چې دا وظیفه ستا کمزورې ده یا دا بې سنده ده. دا بې سنده وظیفو باندې چې موږ خفه کېږو، موږ دا وایو ولې موږ سره په شریعت کې وظیفې نشتې، سره صحیح نشتې وظیفې، قرآن کې شتې، حدیثونو کې شتې، نو څه ضرورت دی چې د ځان نه پکې وظیفې جوړو، دا کارو که داسې به وشي او دا کارو که داسې به وشي. نو هغې ته ضرورت نشته چې موږ یې کوو. موږ سره الحمدلله ښه باسند روایات شتي، قرآن کې اذکار شتي، دعاګانې شتي. ګوره سحر ماښام درې پیرې سورة الفلق وایه، سورة الناس وایه، سورة اخلاص وایه. سحر ماښام اذکار کې دا شته. سحر ماښام اذکار تفصیل روان دی، نور هم دي، انشاءالله په خپل ذکر راشي. هر مانځه نه بعد یو پیر وایه، یو پیر، ځکه د کتاب کې لیکلي دي وایي دا دواړه صورتونه ډېر کمالي صورتونه دي. څنګه چې په دې کې د حسد او د وسوسو علاج دی، نو دغه شان د سحر، جادو، کوډو، منترو او د بدنظرۍ علاج پکې هم دی، بلکې د هر مصیبت نه د بچ کېدو علاج دی. ته سحر ماښام دا وی چې یا الله زه پناهي نیسم په تا پورې د شر د هر مخلوق نه، او د شر د جادوګر نه، او د شر د حسدګر نه، او د شر د شیطان نه. نو پاتې څه شو؟ او چې الله تا بچ کړي دی هر څه. دا په دې کار نه کېږي ته تعویض غاړې ته اچولی ده والله ما د مصیبتونو نه بچ کړي، دا تعویض دی که نه؟ دې تعویض داسې چل دی، دا نه دی. سورتونه وایه، د سحر ماښام اذکار وایه، الله ته فریاد کوه، الله ته جاړه، قرآن تلاوت کوه، دعاګانې وړه، الله به دې بچ کړي. نه ویم یې نه، ګورم یې نه، ذکر کوم نه، خو مرۍ ته یې اچوه. وایي چې قرآن کې شفا ده، قرآن کې څه ده؟ شفا. دا خبره خو صحیح ده، خو چې کله ډاکټر تاله دوايي درکړي، ته بیمار یې، سینه دې خرابه ده او تاله ګولۍ درکړي چې دا به خورې، ګولو په ډبي کې دې سورې کړی او تار دې ورته اچولی او غاړې ته پرتې څه چلی لکه تا ولې دا ډبې غاړې ته اچولی دی؟ جی زما سینه خرابه ده. نو خو ته خو دا ډبې کولاو که ګولۍ ته وخوره ښه به شي که نه؟ تا غاړې ته ډبې اچولی کته ځي اوبه راځي. قرآن کې شفا ده، خو چې سړی ولولي، سړی پې عمل وکړي. دا نه چې تا دې تعویض جوړ کړی دی، غاړې ته دې اچولی دی او د ماشوم خېټې ته دې اچولی دی، نو د میخې لکۍ ته دې اچولی دی، بې ادبي ده قرآن ته پکې بې ادب. او د ده غاړې ته پروت دی، د ده ښځې غاړې ته پروت دی، دوی پکې کله کوروالی کوي، کله د یو محفل ته ځي، کله بل ته ځي، او قرآن چې دی هغه غاړې ته پروت. بلکې بعض دغه مولیان دا بدعتیان هغه زنانو له دا تعویضونه ورکوي د کومو زنانو چې ماشومانان نه کي، نو ښه باقاعده ورته دا وایي. او موږ سره کتابونه پراته دي، په کتابونو کې دا نسخې لیکلی شوي دي، موږ دا سره یې ښودي چې که څوک یې نه مني چې ورته ښایي، او تاسو به لیدلي وي، ځکه چې هلته نږدې وخته پورې خو دا قصه ډېره زیاته وه، اوس لږه کمه شوې. نو دې زنانه له تعویض ولیکي، وایي دا به په خپل ورون باندې وتړي. کوم ځای به وتړي؟ دې سیمې چې تا اورېدلي په ورون به یې وتړي. قانون دې کې څه دي که ته بې رد وکړي چې دا خو منتري دي؟ نه وایي دا زموږ تعویض منتر او کوډو والا نه دی، دا کم یو تعویض دی، په دې کې قرآني ایتونه دي. نو بې ادبه د قرآن ایتونه څوک په ورون باندې تړي؟ یا وایي په خېټه زنانه ته وایي په خېټه پورې، خېټې لاندنۍ حصې پورې به یې وتړي. څومره بې ادبي دی قرآن. نو الحمدلله دا صورتونه شتي که نه؟ دا تاسو ته داسې وظیفه ده شروع کړئ په دې باندې، انشاءالله تاسو په د مخکې نه عمل کوئ. نو که د مخکې نه کوئ نو ښه پې مضبوط شي، او که نه یې کوئ د نن نه یې شروع کړئ. او ته ګوره چې الله تا د بیماریانو نه ساتي او که نه ساتي. بیا الله تا د حسدګرو نه به څنګه ساتي؟ الله به تا د
بد نظر نه وساتي، الله به تا د شیطان د وسوسو نه وساتي. دا سورتونه وایه سحر ماښام او په هر فرض مانځه پسې. ورسېدی بې که نه؟ دې درسونو کې وظیفې تقسیمیږي او اجازې. هلته ګوره په اجازو هم غټ کار روان. تاسو له ما دومره پرې اجازې در کړې، شکر د الله نه ادا کوئ. هلته اجازه غټه قیسه ده او تاسو ته دا درس د اجازو جوړله چې دا وایه او دا وایه. هلته په اجازو غټ کاروبار روان وي. څه جله لکه ما ته وایي د لیونی سپی چې وچیچي نو د هغه د دم اجازه ما سره ده. تا له چا در کړې د پلاني پیر را کړې ده او هغه اکثر برز وړاندې کړي مې، نو چې ته ورننوځې نو چې دا اجازه ده. نو اوس که ته دا ووایې چې د پیر صاحب دا کار غلط دی او دا طریقې غلط دی، نو عوام ته ووایي خوله به دې ماته شي، تندر د اسمان به په تا ولګي، د هغه سره اجازه ده او ته وایې چې کار یې غلط دی. اول خو ما په دې پوه کړې اجازه وایي څه ته به دم کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د هغې نه مخکې قرآن کې عام اجازه الله ورکړې ده چې په قرآن کې شفا ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو ته دا طریقه ښوولې ده د دم د اچولو. په خپله به هم په ملګرو دم اچو، ملګرو ته هم ویلو چې څوک چاله په دم اچولو فایده ورکولی شي نو فایده ورکوي. عام اجازه ده که نه ده؟ ټول امت ته اجازه ده، ټول امت ته اجازه ده چې قرآن، اذکار، دعاګانې په یو مریض باندې ووایي او دم پرې واچوي. ټول امت ته اجازه ده، خاص اجازې پکې نشته.